Assalamu alaikum dear students. Jam stasu teachers, stasu margare Salman Shah. Students nan munga yau nave course shuru ko chira ghenum de trading. There zabardast or there for the man course te zamung chikam da youngsters di kam youth chire and the toll of flow they set rawanara. E camera side shuru da cryptocurrency shula trading shulu kanam. No munga ta der request no ragali u chira sarta super trading bane home course shuru kai. نن زمونږ اولنې کلاس دی د ټریډینګ ټایم نه ضایع کوو ډایرکټ راځو خپل کورس ته خبرې کوو زمونږ دا کورس به تقریبا چې 50-60 کلاسز به وي او په دې کې به مونږ د لو لیول نه واړه های لیول کورسونه هم ټاپکس دي څومره هم خبرې اترې دي به انشاءالله مونږ په دې کې ډسکس کوو زمونږ چې کوم نننی ټاپک دی هغه دی بیسک اف ټریډینګ صحیح ده په دې کې مونږ اولنې زده کوو چې بھائی وټ از ټریډینګ وایي څه ټریډینګ چې کوم دی که نه په سمپل الفاظو کې مطلب دی تجارت کول کاروبار کول بزنس کول اخیستل خرڅول چې کوم دی زموږ سره راځي په ټریډینګ کې ټیک ده په ټریډینګ کې چې کوم دی که نه زموږ سره بیا د هغې مختلف ټایپس دي لکه سټاک ټریډینګ دی فورکس ټریډینګ دی باینانس وال دی کرپټو کرنسي دا مختلف دي که نه خو مونږ چې مونږ به خو نه ځو فلحال مونږ چې کوم دی که زمونږ مین فوکس چې کوم دی هغه په سټاک باندې دی او بیا د هغې نه فورکس ټریډینګ باندې ټیک شو خو دا کوم کورس چې مونږ ډیزاین کړی دا صرف او صرف مونږ د سټاک ټریډینګ لپاره ډیزاین کړی دی نو مونږ په دې کې ډسکس کوو زه به تاسو انشاءالله په دې کې سټاک ټریډینګ هم ټیچ کوم او لږ ډېر به راته پکې فورکس هم ټیچ کوم نو مونږ سره اولنی چې کوم دی ټاپک دی هغه په دې کې سټاک ټریډینګ چې وټ از سټاک ټریډینګ نو سټاک چې کوم دی که نه مطلب مونږه سامان واخلو صحیح ده که هر قسمه سامان کاروبار لپاره چې مونږ کوم سامان واخلو چې کوم مال پروت وي که نه ته مونږه سټاک وایو فار ایگزامپل دلته کې زمونږ سره پیپسي واله دي زمونږ سره کوکا کولا واله دي زمونږ سره لیز واله دي سلانټي واله دي یا والز آیس کریم دی مونږ د هغوی نه سامان والو ځان سره کیدو هغې ته مونږه سټاک وایو ټیک ده تاسو به خیال کړئ بزنس کې چې کوم وي که نه زموږ سره لږ بازار کې مختلف دکانونه والي که نه لکه ګورنمنټس والو شوله دا واشنګ مشینز والا شوله داسې هغې نه علاوه اوړو والا چیني والا که نه غوړو والا چاولو والا نو د دې کوم چې مال پروت دي دغې مال ته مونږه سټاک وایو نو سټاک ټریډینګ چې کوم دی هم دی د مال یا دی چې به د مال اخیستل خرڅول ته مونږه سټاک ټریډینګ وایو کلیر شوله خبره په دې کې داسې ده که نه په سټاک ټریډینګ کې فار ایگزامپل لکه زمونږ سره یو کمپنی ده لیټ سپوز زمونږ سره چې کوم دی د ایپل کمپنی ده یا چې کوم دی زمونږ سره دلته کې پاکستان کې چې کوم دی مختلف پلیټفارمز دي که نه لکه لیټ سپوز زمونږ سره چې کوم دی پیپسي کولا زمونږ سره کمپنی ده یا راځو ایپل ته ایپل زمونږ سره کمپنی ده ایپل چې کوم دی زه د هغوی نه سټاک واخلم د $1000 د $2000 ټیک ده او هغه سټاک زه ځان سره کیدم په دې امید باندې په دې سوچ باندې چې دا سټاک چې کوم دی که نه به په روانو ورځو کې په هفته کې دوه کې یا په میاشت کې یا په مستقبل کې به دا سټاک د دې ریټ به د دې پرایس به سیوا کیږي ټیک شو سټاک ما واخیستو د $1000 یا د $2000 فار ایگزامپل ما د $2000 سټاک واخیستلو او د هغې نه بعد چې کوم دی که نه دا هفته دوه هفتې بعد چې کوم دی نو زما دا امید دا به سټاک به برخیږي فار ایگزامپل دوه هفتې بعد چې کوم دی هغه سټاک چې کوم دی وخیتلو $2200 ته صحیح ده ما اخیستی و په 2000 او زه اوس خرڅوم په $2200 نو په دې کې چې کوم دی که نه مونږ ته $200 پروفیټ میلاو شولو دا زمونږ سره دی سټاک ټریډینګ ټیک ده نو سټاک ټریډینګ چې کوم دی که نه دې کې مختلف خبرې وي اب انشاءالله بیا موږ په ټایم سره ډسکس کوو په دې کې داسې وي فار ایگزامپل لکه زه د مختلف کمپنیانو نه سټاک واخلم او هغه ځان سره کیدم او په دې امید باندې چې یاره به سبا بل سبا هفته بعد دوه هفتې بعد میاشت بعد چې کوم دی که نه دا د دې ریټ به خیږي اوکې دا زموږ سره راځي په سټاک ټریډینګ کې په دې کې یو د دې لپاره یو خپل سیسټم دی یو خپل نظام دی یو خپل طریقه کار دی دا به مونږ انشاءالله استعمالو په هغې باندې به مونږ کار کوو نو په هغې کې مونږ ته دا ښکاري چې یاره به لکه تو اوس د سټاک چې کوم دی بره خیږي او که لاندې راکوزېږي نو هغه سیسټم په ترو باندې مونږ دا معلومول شو به شي کې ریسک شته او که نشته ټیک ته لیټ سپوز که ما دا واخیستلو د $2000 او دوه هفتې بعد چې کوم دی انفارچونیټلی مارکیټ ډاون شو
مارکیټ ډاون شو نو زمونږ چې کوم دی بیا موږ ته دا سیستم موږ ته دا ښایي چې یاد دي کې اوس ته 9% 10% 20% لاست کېږي سیده نو موږ به د هغې نه څنګه خبرې کړو د هغې لپاره خپل سیستم استعمالیږي انشاءالله موږ په هغې باندې بیا مخکې ډسکشن کوو ټیک ده ښه جي بل زموږ سره راځي فورکس ټریډینګ دا خو د سټاک حوالې سره بیسک خبرې شوې اوس موږ د فورکس حوالې سره هم بیسک خبرې کوو فورکس ټریډینګ چې کوم دی که نه فورکس مطلب دی کرنسي ایکسچینج چې مونږه کرنسي والو که هغه فار ایگزامپل ما یورو واخیسته هغه ما کنورټ کړه ډالر ته هغې چې ما ته کوم پروفیټ راځي یا تاوان راځي که نه مطلب کوم چې د کرنسۍ کوم لین دین دی د مونږه فارکس ټریډینګ وایو څنګه دلته کې دا کرنسۍ والا دوکانونه وي که نه دا زموږ سره فارکس ټریډینګ کې راځي فار ایگزامپل زه ما ریال واخیستلو ټیک ده ریال زما سره پروت دی هفته 2 هفتې بعد 3 هفتې بعد بیا چې کوم دی زه خرڅوم هغه ماله څه پروفیټ راکوي یا ماله تاوان نه کوي که نه مطلب د دې کرنسۍ چې کوم لین دین دی دغې ته مونږه فارکس ټریډینګ وایو کلیر شو دا خبره اسانه خبرې ده ګران پکې څه نشته ټیک ده ها او دا پوینټ دا دی چې دغه چې دی فارکس ټریډینګ که نه دا زموږ سره 24 هاورس چلیږي دا زموږ سره 24 غنټې چلیږي اوکې دا په دې کې به ټایم سیوا ورکوي او سټاک چې کوم دی نو هغه دومره دی په دې کې زموږ سره دوه قسمه انالیسس دی یو ته مونږ وایو فنډامنټل انالیسس ټیک ده بل زموږ سره چې کوم دی هغه ټیکنیکل انالیسس فنډامنټل مونږ ډسکس کوو چې واټ از فنډامنټل انالیسس فنډامنټل انالیسس دا دی که نه چې کله مونږ د کمپنۍ نه مال اخلو مونږ په کمپنۍ کې انویسټمنټ کوو د هغوی سره د هغوی نه شیر اخلو ټیک ده نو هغې کې چې کوم مونږ څه کوو مونږ د کمپنۍ سټډي کوو مونږ په ډیټیل سره د کمپنۍ سټډي کوو په هغې کې چې کوم دی که د کمپنۍ چې کوم پریویس ریپورټس دي هغه مونږ ګورو کوم چې د هغوی نیوز دي هغه مونږ ګورو د هغوی چې کوم انول ریپورټس دي د هغوی چې کوم کوارټر ریپورټس دي دا ټول مونږ په دې کې ګورو ولې چې تو یو ځای کې انویسټمنټ کې نو خامخا تو به د هغې نه مخکې د هغې باره کې سوچ کې که نه ټیک ده چې زه دلته کې انویسټمنټ کوم نو آیا دا انویسټمنټ به زما لپاره فایدهمند وي او که نه دا ماله ګټه راکوي او که ته تاوان به راکوي ټیک ده نو چې کله مونږ د دې هغه ډیټیل ګورو د هغې هغه پریویس بیکګراؤنډ ګورو د هغې چې کوم ډیلینګ دی د هغوی چې کوم هغه نور کوم ریپورټس دي که نه هغه مونږ ګورو هغه انول ریپورټس دي که کوارټر ریپورټس یا کوم د هغوی نیوز راځي په اخبار کې راځي په ټي وي کې راځي یا چې کوم نه خپل ویب سایټس وغیره وي که نه هغه مونږ ګورو د هغې ریپورټس ګورو که نه دا زموږ سره دی په فنډامنټل انالیسس کې کلیر شو د دې مونږ فنډامنټل انالیسس وایو د دې لپاره خپل سپیسیفیک نالج دی چې یاره مونږ به فنډامنټل انالیسس څنګه کوو نو به انشاءالله مونږ په دې سپیسیفیک نالج کې مخکې به ډسکس کوو بل زموږ سره دی ټیکنیکل انالیسس ټیکنیکل چې کوم دی که نه هغه داسې دی چې دا مونږ د دې پاسټ ګورو چې یاره به د دې کمپنۍ د دې پلیټفارم چې کوم دی پاسټ څنګه دی اولنۍ خبره او دویمه خبره مونږ د هغې فیوچر پریډکشن کوو چې یاره دا مونږ له په مستقبل کې څنګه فیډبیک راکولی شي دغې ته مونږ وایو ټیکنیکل انالیسس هغې لپاره خپل ټولز دي د هغې لپاره خپل نالج دی د هغې لپاره خپل سیسټم دی دا به انشاءالله مونږ ټایم ټو ټایم ډسکس کوو دا اولنۍ کلاس او بیسک کلاس ته ډېر ډیپ کې نه ځو انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا مونږ په ډیټیل باندې هر څه ډسکس کوو دا زمونږ نننی کلاس او آی هوپ تاسو به خوښ شوي تاسو ته په کوم ځای کې مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ تاسو خپل کوېسچن په کمنټ کې کولی شئ خوشحال اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ